لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. نن من ګرانو محصلینو ته یو بل مهم ښه خلق یادونه کوو. دا مهم ښه خلق سخاوت ده. سخاوت په اسلامي شریعت کې ډیر زیات تاکید ور باندې شوی. نبی علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې ډیر ترکیز ور باندې کړی. همدارنګه الله تعالی په قرآن کریم کې د مسلمانانو نه ډیر په ټینګار غوښتي چې د سخاوت ماده ځان کې پیدا کړي او د سخاوت نه برخمن اوسیږي. الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې مسلمانانو ته فرمایي چې وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ای مسلمانانو یو بل سره مرسته کوئ، همکاري وکئ په ښو کارونو کې، په تقوا کې او په نیکیو کې. یو بل سره همکاري کوئ، مرسته کوئ. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، په ګناهونو کې، په سرکشۍ کې تاسو یو بل سره همکاري مه کوئ. نو نبی علیه الصلاة والسلام په یو حدیث شریف فرمایي چې المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. یو مسلمان د بل مسلمان لپاره، یو مؤمن د بل مؤمن لپاره د یو ودانۍ په څیر ده، د یو تعمیر په څیر ده چې د تعمیر یوه برخه په بل برخه باندې استوار اوسیږي او یوه برخه د بل سره کومک کوي، معاونت کوي او ودانۍ رامنځته کیږي. که چیرې یوه کوټه مثلا یوه خونه که موږ جوړو، که چیرې یوه خښته بل سره همکاري ونه کړي، یوه خښته بلې باندې کېنږدو، یو کوټه هم نشي جوړېدلی. نو همدارنګه نبی علیه الصلاة والسلام په دې حدیث شریف کې دغه د مسلمان دا صفت جوړ کړی ده چې هغه باید د بل مسلمان لپاره تکیه شي، هغه باید د بل مسلمان سره کومک وکړي، هغه د بل مسلمان سره مرسته وکړي. نو کومک او مرسته کول په بیلابیلو طریقو سره کیدی شي. یوه طریقه دا ده چې هر مسلمان د خپل وس مطابق باندې خپل مال د خیر په کارونه کې ولګوي. د خیر کار دا ده چې په کور و کلي کې څه غریب اوسیږي، مسکین اوسیږي، د خپل وس مطابق هغه سره کومک وکړي. په کور و کلي کې یو شی چې هغه عمل منفعه شی اوسیږي، مثلا یو پل وران اوسیږي، یو سړک وران اوسیږي او یوه ویاله خراب اوسیږي، نو دغه سړی هر مسلمان باید د خپل وس مطابق باندې د دې پل په جوړونه کې، د سړک په جوړونه کې، یا د مثال په توګه موږ او تاسې داسې فرض کړئ چې په خپل کور و کلي کې یو مکتب لرو او دولت نشي کولی چې د په صفایي کې برخه واخلي. کلیوال کینی او 50 روپۍ 100 روپۍ واچي میاشتې، یو نفر ورته ونیسي، یو مستخدم، یو ملازم چې هغه د مکتب د صفایي په خاطر باندې یا د مکتب د سرسبزۍ په خاطر باندې، دا د پسرلي موسم روان ده، نو په د وجه باندې د خیر په کارونو کې که چیرې لاسونه ورکړي یو بل ته، بیا نو ډېر لوی کارونه سرته رسیږي. نو بناء د دې قرآني آیت په اساس باندې او د نبی علیه الصلاة والسلام د دې حدیث شریف په اساس باندې الله تعالی مهرباني وکړه چې تاسو د خیر په کارونو کې یو د بل سره کومک کوئ. او نبی علیه الصلاة والسلام هم د مسلمان صفت دا ذکر کړ چې بل مسلمان سره به کومک کوي. نو که چیرې دغه صفت په اساس باندې موږ خپل د مال یوه برخه د خیر په کارونو کې ورکو، نو په کلي کې، په منطقه کې او بالاخره په ملک کې مشکلات نه پیدا کیږي. د مثال په توګه زما په کلي کې، زما د کلي مالداران، هغوی د خپل د مال دپاره یو سیستم جوړ کړي، یوه طرحه جوړه کړي او یوه برنامه ورته جوړه کړي چې د خپل د مال یوه برخه د میاشتې مثلا هر مالدار د خپل وس مطابق، څوک 100، څوک 200، څوک 1000 روپۍ دا راغونډې کړي منظم او د کلي غریبانو ته یې ورکړي، مسکینانو ته یې ورکړي. په کلي کې غریب نه پیدا کیږي. همدارنګه ما مخکې ورته عرض وکړ، دوی د خپل د مال یوه برخه پیسې راټولې کړي او په اوړي کې د پسرلي په موسم کې د عمل منفعه ځایونو دپاره، مثلا سړک دپاره یا مثلا مسجد دپاره، مدرسې دپاره او د مکتب دپاره د هغه سرسبزولو په خاطر باندې ولګي. بیا زموږ او تاسې کور و کلی سرسبزیږي. نو بناء د دغه هدف په اساس باندې نبی علیه الصلاة والسلام په نبوي احادیثو کې او الله تعالی په قرآن کریم کې مسلمانانو باندې ډېر زیات ټینګار کړی دی چې هغوی باید سخیان اوسیږي، د خیر په کارونو کې مال مصرف کړي
او الله تعالی ډېرې ټینګې وعدې ورکړي مسلمانانو ته او نبي علیه الصلاة والسلام هم ډېر ټینګې وعدې ورکړي چې مسلمانه ته چې د الله تعالی په لاره کې مال مصرفوي دا ستا تاوان نه ده، دا ستا د دنیا او د آخرت ګټه ده. ځینې قرآني آیتونه او ځینې نبوي احادیث د مثال په توګه او د بیلګې په توګه ګرانو محصلینو ته ذکر کوم. الله تعالی فرمایي په قرآن عظیم الشان کې الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هغه کسان چې د الله تعالی په لاره کې الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار، هغه کسان چې مالونه مصرفوي د الله تعالی په لاره کې د خیر په لاره کې د خیر لارې او د خیر کارونه ما مخکې یادونه ورته وکړله، په د شپې لګوي والنهار او د ورځې لګوي. کوم کسان چې خپل د مالونو یوه برخه 100 روپۍ 1000 روپۍ 2000 روپۍ د انسان د وسې مطابق 10 روپۍ دا د الله تعالی په لاره کې مصرفوي باللیل د شپې والنهار د ورځې سرا وعلانیة پټه یا ښکاره. د پټې اجرونه ګوره د حد نه زیات دي. کله چې د خیر کار څوک کوي د نوم او شهرت په خاطر باندې باید ونه کړي، د الله تعالی د رضا په خاطر باندې وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې صدقة السر تطفئ غضب الرب، پټ خیرات ورکول، پټ کومک ورکول په عمل منفعه کارونه کې دا د الله تعالی غصه کموي، د الله تعالی قهر و غضب راکینوي. موږ انسانان استو، موږ ډاریږو، هر انسان باید په دې باندې وډار شي چې داسې نه چې الله تعالی را باندې په غصه نه اوسېږي، الله تعالی را باندې په قهر نه اوسېږي. د الله تعالی غصه او قهر د انسان د هلاکت باعث ګرځي او انسان په دنیا او آخرت کې تباه کېږي. نو نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته د الله تعالی د غصې د ختمېدلو لاره ښودله چې ده صدقة السر تطفئ غضب الرب. پټ خیرات ورکول، پټ مال مصرفول په ښو کارونه کې د الله تعالی غصه کموي. نو ځکه الله تعالی فرمایي چې الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا په پټه باندې پټ خیرات ورکول، پټ د الله تعالی په لاره کې مال مصرفول. ما مخکې ورته یادونه وکړه د نبي علیه الصلاة والسلام د حدیث شریف په اساس باندې چې د ده ثواب او د ده اجر بې اندازې زیات ده، چې مثال مې مخکې ذکر کړم. علاوه له دې په ښکاره باندې ځینې شیان دي چې پټ نه کېږي، ښکاره باید ورکړي. نو الله تعالی فرمایي چې پټ خیرات ورکوئ او که ښکاره خیرات ورکوئ فلهم اجرهم عند ربهم، الله تعالی د دې خلکو ته اجر و ثواب ورکوي. کوم کسان چې شپه او ورځ په پټه او ښکاره د الله تعالی په لاره کې مال مصرفوي د خپل وسې مطابق، ما مخکې ورته اشارې وکړې، نو الله تعالی وایي چې زه دوی ته اجر ورکوم په دنیا او آخرت کې. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دوی باندې به هېڅکله ویره را نه شي او نه به دوی خفه شي. دوی باندې به هېڅکله دوی باندې به دغسې حالت را نه شي چې ووایي چې یاره دا مې سا وکړې، دا مې بد کړي چې مثلا دا د خیر په کار کې مال مصرف کړی. دا د الله تعالی کلکه وعده شوه. و هر سره د خپل وسې مطابق باندې د آیات مطابق باندې که د کور کلي او د وطن د آبادۍ په خاطر باندې خپل مال مصرف کړي، نو دغه سخاوت نه ده، دغه سخاوت په انسان کې ښه خلق ده او د کور کلي او د وطن ډېر مشکلات ور باندې حلیږي. علاوه له دې نه الله تعالی په بل قرآني آیات کې فرمایي چې ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. ها انتم هؤلاء ای هغه کسانو تدعون لتنفقوا في سبيل الله چې تاسو ته دعوت درکولی کېږي چې تاسو د خیر په کارونو کې مال مصرف کوئ. فی سبیل الله کار کې تاسو مال مصرف کوئ، تاسو ته دعوت درکولی کېږي، تاسو ته بلنه درکولی کېږي چې تاسو د خیر په کارونو کې د الله تعالی په لاره کې مال مصرف کوئ. فمنکم من یبخل، په تاسو کې بیا داسې کسان دي چې هغه بخل کوي، سختی کوي د الله تعالی په لاره کې، د خیر په کارونو کې مال نه مصرفوي. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه، څوک چې بخل کوي او مال د الله تعالی په لاره کې نه مصرفوي دا په حقیقت کې ځان باندې بخل کوي. ولې ځان باندې بخل کوي؟ ځکه چې الله تعالی غني ده او تاسو فقیران هستئ. تاسو چې د الله تعالی حکم نه منئ، تاسو د الله تعالی امر نه منئ، د خیر په کار کې، په عمل منفعه کار کې، فی سبیل الله کې
تاسې مال نه مصرفوئ نو تاسې فقیران استئ، تاسې محتاجان استئ او الله تعالی غني دی. نو الله تعالی به تاسې باندې مال بند کړي. تاسو چې غنیان کړي استئ الله تعالی غنیان کړي استئ. نو تاسې چې د الله تعالی حکم نه منئ او د الله تعالی د حکم مطابق په عمل منفعه کارونو کې د خیر په کارونو کې مال نه مصرفوئ نو تاسې په حقیقت کې څه شی کوئ؟ ځان باندې بخل کوئ. د دې بخل تاوان تاسې ته رسیږي. د بخل تاوان نقصان بل چاته نه رسیږي، تاسو ته رسیږي او تاسو به تاوان وکړئ. هغه تاوان به شي چې الله تعالی به ستاسې مال بې برکته کړي، ستاسو مال به تباه و هلاک کړي، نور د مصرف بې ځایه لارې به ورته پیدا شي او تاسې به نه تاوان وکړئ او کومه ګټه او کومه الهي وعده چې تاسو سره د مال د برکت او د مال د زیادت شوی هغه نه به برخه شئ. علاوه له دې نه الله تعالی د قرآن کریم په بل آیات کې فرمایي وانفقوا خیرا لانفسکم، تاسې د خیر په کارونو کې مال مصرف کړئ خیرا لانفسکم، د خپل د ځان د خیر په خاطر باندې، د خپل د ځان د ګټې په خاطر باندې. الله تعالی فرمایي چې تاسې مال مصرفوئ د خیر په کارونو کې د ده ګټه تاسو ته راځي، ځکه چې الله تعالی به ستاسو په مالونو کې برکت واچوي، ستاسو په ژوند کې به برکت واچوي، تاسو مال به بې ځایه مصارفو باندې نه مصرفیږي، نه له منځه به نه ځي، کمیږي به نه. ومن یوق شح نفسه، څوک چې د بخل نه وساتل شو فاولئک هم المفلحون. نبی الله تعالی فرمایي چې همدغه خلک کامیابه شو. الله تعالی تا ته کامیاب وویلې ای مسلمانه چې ته د خپل د وس مطابق مال د الله تعالی په لاره کې مصرفوي. شیطان خو درته وایي چې دا 100 روپۍ 200 روپۍ ورکوي د باندې نه، د دې باندې یو شی د کور دپاره واخله، په یو بل شي باندې مصرف کړه، په خپل کور کې ذخیره کړه. نو تا چې د مقابله وکړله بخل نه ده، د بخل نه د ځان وساته. نو نبی الله تعالی فرمایي چې فاولئک هم المفلحون، همدغه خلک کامیابه دي او الله تعالی به د دې مال بدله په دنیا کې او په آخرت کې ورکړي او د دنیا او د آخرت د کامیابی موجب به وګرځي د مال مصرفول. علاوه له دې نه الله تعالی د قرآن کریم په بل آیت شریف کې فرمایي وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین. هر شی چې تاسو د الله تعالی د په لاره کې مصرف کو، وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، هر شی چې تاسو د الله تعالی په لاره کې مصرف کو فهو یخلفه، الله تعالی دغه بدل درکوي. تاسو څومره یو لویه ذمهواري ده چې زموږ او تاسې د باندې عقیده اوسیږي او باور اوسیږي چې الله تعالی موږ سره وعده کړې ده چې هر شی تاسې د الله تعالی په لاره کې مصرف کړه، په خیریه کارونو کې تاسې مصرف کړه. الله تعالی فرمایي فهو یخلفه، زه د هغه نه د هغه بدل تاسو ته درکوم. الله تعالی د هغه بدل او د هغه جانشین او د هغه نه عوض درکوي. او الله تعالی فرمایي وهو خیر الرازقین، الله تعالی هم بهترین د رزق ورکوونکو ده. و انسان ته ولې د خیر په کارونو کې مال نه مصرفوي؟ دا زموږ او تاسې په دغه آیاتونو باندې چې ما مخکې ورڅخه یادونه وکړله، که چیرې زموږ او تاسو ایمان او عقیده راشي او باور راشي، بیا به نه ده، بیا به زموږ او تاسو په کور کلي کې والله که غریب سړی پیدا شي، بیا په مجموع کې زموږ په ملک غریب نه اوسېږي. دغه اوس چې دغه د بازارونو کې ګورو، په کور کلي کې د غریبان کو ګورو، اولته مالداران ګورو چې هغوی نه د کور کې چې یو شی پخوي او د غریب په خاطر باندې لږ زیادت پکې راولي، یا مثلا کور کې د کوم شی چې پوخ کړی ده، که ډوډۍ ده، وچه ډوډۍ ده، که قطغ ده او یا په اصطلاح نور دي، دا پکې غریبانو ته پکې برخه ورکړي. زه فکر نه کوم چې کور کلي کې یو غریب هم پیدا شي او هر سړی به خوشحاله اوسیږي. اوس دغه بغض و کینې چې دي، انساني طبیعت دا ده چې زه په کلي کې وږی اوسیږم، ما خوا کې زما ګاونډی په نس باندې موړ اوسیږي، نو زه به خامخا زما په زړه کې به د هغه مقابل کې عقده پیدا کېږي، کینه به پیدا کېږي، بغض به پیدا کېږي، حسد به پیدا کېږي، هغه ته په تاوان باندې به خوشحالېږم او هغه ته به په ګټه رسېدنو باندې به خفه کېږم. خو که چیرې هغه ما سره کومک کوي په ټولو برخو کې د ژوند، بیا د هغه ته په تاوان باندې خفه کېږم، په ګټه باندې خوشحالېږم، هغه ته بیا زما په زړه کې دښمني او عقده او عداوت او حسد نه پیدا کېږي، بیا به د ورورولۍ فضا قایمه اوسیږي، کور کلي کې به آبادي اوسیږي، خوشحالي به اوسیږي. دغه فعلا دپاره دا کور کلي کې دا جرایم خاصا د مالدارانو په مقابل کې چې پیدا کېږي، هغه هم دغه شیان دي چې هغوی کور کلي کې د خپلو غریبانو سره مرسته نه کوي، غریب بل لار نه لري. همدا د کلي غریب د مالدار د تباهۍ په خاطر باندې
یو دسیسه جوړي، یو په دسیسه کې شریک کېږي، نو دغه دښمنۍ رامنځته کېږي، ژوند نه ده، ژوند ګډوډېږي، مختلېږي. نو په دې خاطر باندې فلسفه او حکمت همدا شوه چې الله تعالی مسلمانان ډېر په ټینګار سره په دې قرآني آیتونو کې د انفاق او د الله تعالی په لاره کې او د خیر په کارونو کې مال مصرفولو ته وهڅول او ډېر زیات تاکید ورباندې وکړ. همدارنګه نبی علیه الصلاة والسلام نه هم ډېر زیات احادیث د انفاق په رابطه، د مال مصرفونې په رابطه، د خیر په کارونو کې رانقل شوي. فقط څو حدیثونه ګرانو محصلینو ته د مثال په توګه، د بیلګې په توګه ذکر کوم. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي انفق یا ابن آدم ينفق علیک، ای بني آدم د خیر په لاره کې انفاق وکړه. د خیر په کارونو کې خاصتا د خیر کارونه یو عامل منفعه کارونه دي. د خیر کارونه په کور و کلي کې د غریب سره مرسته کول دي، او د خیر کارونه زمونږ او تاسو په کور و کلي کې یو غریب سړی ده، صحت یې ښه نه ده، د خپل د مال یو برخه ورباندې مصرف کړه. نو الله تعالی نبی علیه السلام فرمایي انفق یا ابن آدم، ای بني آدم ته مال مصرف کړه، ينفق علیک، تا باندې به نفقه وکړلی شي، الله تعالی به تا ته مالونه درکړي، د هغې وزونه به درکړي، د هغې بدلې به درکړي. نو دا یو بهترین اطمینان شو. د نبی علیه الصلاة والسلام د هغه یوه ذمهواري شوه چې ته مال مصرف کړه، تا ته به مال نه، تا مال به نه کمیږي، تا مال به څه شي، الله تعالی به تا باندې مصرف وکړي، هغه به تا ته نور مالونه، نور وزونه درکړي. علاوه له دې نه نبی علیه الصلاة والسلام مسلمانانو ته فرمایي چې ما من یوم الا وملکان ینزلان، هر ورځ د اسمانه دوه ملایکې راکوزیږي، یو ملایکه دعا کوي او بله خیره کوي. یو ملایکه چې دعا کوي سوی فیقول احدهما، یو چې اللهم اعطي منفقا خلفا، یو ملایکه بله وظیفه نشته، دوه ملایکې د اسمان هر ورځ راکوزیږي، یو ملایکه دعا کوي او بله ملایکه خیره کوي، هم دعا قبلیږي او هم خیره قبلیږي. دا کومه ملایکه چې دعا کوي څنګه دعا کوي؟ فیقول احدهما، دغه ملایکه وایي چې اللهم اعطي منفقا خلفا، ای الله تعالی چا چې د خیر په کارونو کې مال مصرف کړه، ښه بدلې ورته ورکړه، ښه وزونه ورته وکړه او ښه ونازوه. ویقول الاخر، هغه بله ملایکه چې خیره کوي، خیره څنګه وایي؟ اللهم اعطي ممسکا تلفا، ای الله تعالی ممسک بخیل شوم چې د خیر په کارونو کې مال نه مصرفوي، پیسې راټولوي خپل جیب کې اچوي، خپل شخصي کارونو کې مصرفوي، خو ټولنې د آبادۍ په خاطر باندې، د مسکینانو، د غریبانو، د مشکلاتو، د ستونزو د حل په خاطر باندې څه شی نه کوي، قدم نه اوچتوي. نو مال یې څه کوي؟ مال تلف کې، مال بې برخې کم کې، او مال کې برکتونه ماچوي. علاوه له دې نه نبی علیه الصلاة والسلام یو بل حدیث شریف فرمایي چې الجنة دار الاسخیاء، جنت د جنت تعریف کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الجنة دار الاسخیاء، جنت د سخیانو کور ده، جنت د سخیانو کور ده. دنه دا معلوم شو چې بخیل سړی جنت ته نشي داخلېدلی، او د بخیل په جنت کې برخه نشته. نو نبی علیه الصلاة والسلام د سخاوت بیلګې، د صحابه کرامو د سخاوت بیلګې د حد نه زیاتې دي. هر صحابي کوشش کوو چې د خپل د مال غټه برخه د خیر په کارونو کې مصرف کړي، غریب سره کومک وکړي، مسکین سره کومک وکړي. یو ځل داسې وشو چې نبی علیه الصلاة والسلام کور کې پسه حلال کړه. چې پسه حلال کړه، نبی علیه الصلاة والسلام عایشې رضی الله تعالی عنها ته چې کډی وه، هغه ته امر وکړه چې ته دغه غریبانو ته ورکړه. نو څه وخت چې پسه حلال کړه، وروسته له 1 ساعت 2 ساعته نه راغی کور ته. نو عایشې رضی الله تعالی عنها نه پوښتنه وکړله چې پسه دې حلال کړه؟ ویو حلال مې کړه. ښه څنګه دې وکړه؟ ومې ویشو، فقط موږ ته یو رونې پاتې شو، یو رون، یو لاس موږ ته پاتې شو. نو ټول مې غریبانو مسکینانو د کور کلي ته ویشو. نو نبی هغه ورته ویلې چې یو رونې موږ ته پاتې شو. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته مهرباني وکړه، بقي كلها غیر کتفها، ټول پس موږ ته پاتې شو،
دغه پسه چې دغه غیر د لاس نه چې تا ځان ته پرېښوده دغه به مونږ خورو، دا یې مونږ دپاره ذخیره نه شوه. هغه څه چې د الله تعالی په لاره کې مصرف کړو، غریبانو ته یې ورکړو، د خیر په کارونو کې مصرف کړو، هغه مونږ دپاره ذخیره شو، هغه مونږ ته پاتې شو. نو بقیه کلها غیر کتفها، ټول مونږ ته پاتې شو. فقط دغه ورون چې تا په خپل کور کې ساتلی او مونږ به یې اوس خورو، د نه پرته دغه څه شی چې تا خلکو ته ورکړه هغه ټول مونږ دپاره ذخیره شو، زموږ سرمایه وګرځېدله. نو د نبي علیه الصلاة والسلام د دې حدیث په اساس باندې مسلمان باید کوشش وکړي چې سخي وسیږي او د سخاوت د برکتونو په رابطه قرآني آیتونه او نبوي احادیث ګرانو محصلینو ښه واورېدل او الله تعالی دې وکړي چې زمونږ ټول ملت ټول مسلمانانو کې د سخاوت ماده پیدا شي او خاصتا دغه زمونږ ګران محصلین چې احساس ته ورسره درد ده ورسره د کور کلي د آبادۍ او د وطن د آبادۍ فکره ده ورسره د وطن د آبادۍ یو بهترینه لاره لنډه لاره همدغه د سخاوت ماده ده چې زمونږ او تاسو هر افغان الله تعالی ترېنه سخي جوړ کړي او د خیر په کارونو کې، نه د شر په کارونو کې، نه د انسان په وژنه کې، نه د کور و کلي په ورانونه کې، نه د یو مسلمان په زورونه کې، نه د یو مسلمان په تکلیف رسونه کې چې خدای ناخواسته په دې کارونو کې مال مصرف نه کړي او د خیر په کارونو کې مال مصرف کړي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق راکړي. د ښو اخلاقو له جملې نه یو ډېر مهم بل ښه خلق هغه شجاعت او زړورتیا ده. شجاعت او زړورتیا دا معنی چې مشکل وسیږي، ستونزې وسیږي، مشکلات او ستونزې به سړی هغه خپل هدف ته رسېدلو نه منع نه کړي. خامخا ژوند کې انسان د مشکلاتو سره مخامخ کېږي. انساني طبیعت دا ده او د انسان خلقت او د انسان فطرت الله تعالی په دې شکل باندې پیدا کړی ده چې ژوند کې به خامخا مشکلات سره مخامخ کېږي او خامخا به په ژوند کې ستونزې وسیږي. نو که چیرې یو چا کې د شجاعت ماده موجوده اوسیږي، هغه بیا مشکلات چې سره ورته مخامخ کېږي هدف ته رسېدلو په خاطر باندې، نو هغه مشکلات له منځه وړي، مقاومت کوي، مقابله ورسره کوي. خو که چیرې د مشکلاتو په مقابل کې سړی بزدله شو او وی ویل چې یار دغه مشکلات نشمه ختمولی، دغه سړی بیا په ژوند کې ناکام اوسیږي. نو همیش دپاره اسلامي تعلیمات په دې باندې سرخي چې هر مسلمان باید شجاع اوسیږي. څه وخت چې تکلیفونه او مشکلاتو ورسره مخامخ کېږي نو مشکلاتو سره مقابله کوي او هغه سره مقاومت کوي او مشکلات له منځه وړي. نه داسې نه چې مشکلات مخامخ کېږي هغه هدف خپله پرېږدي. د مثال په توګه یو سړی ده غواړي چې درنه ډاکټر جوړ شي، نو د ډاکټرۍ دپاره شرط دا ده یو سړی نه چې ډاکټر جوړېږي دا یو ځان دپاره دا ټارګټ وټاکه، دا ځان دپاره هدف وټاکه چې زه به ځان نه ډاکټر جوړم. خو یو سړی چې ډاکټر جوړېږي هغه باید 12 کاله مکتب ووایي. نو 12 کاله مکتب ویل دا یو مشکل ده، دا یو جنجال ده، یو تکلیف ده. نو که چیرې سړی بزدله شي چې هر اوس دا 12 کاله مکتب به څنګه وایم، دا مکتب د چې وویلې بعد د هغې نه به ته څه شی کوې، یو کانکور امتحان به ورکوي. نو خامخا نو چې کانکور امتحان ورکوي او بیا تا خو ټارګټ او هدف ځان دپاره طب پوهنځی ټاکلی، طب پوهنځي ته چې رسېږي ته باید ډېر درس ووایي ځکه چې نمره ستا باید لوړه راشي، ټاپ نمره باید په کانکور کې ولرې. نو هسې یو سړی چې وایي چې یاره نه دا درس چېرته ویلی کېږي، د شجاعت نه کار وانخلي او بزدله شي، بېزړه شي، بیا دغه سړی هېڅکله ډاکټر ته نشي جوړېدلی. خو که چیرې یو سړی شجاع اوسېږي چې یاره غواړم چې ډاکټر شم، 12 کاله مکتب وایم، 12 کاله مکتب نه وروسته غواړم چې کانکور کې اوچته نمره ویسم، بیا به څه کېږي، بیا به پوره مقاومت کوي، بیا به شپه ورځ هلې ځلې کوي او د کانکور دپاره پوره آمادګي نیسي. خپله دغه آمادګي نیول که چیرې سړی شجاع اوسېږي نو آمادګي نیسي او د کانکور دپاره آمادګي و درس ویل شپې ورځې ځان باندې تکلیف راوستل دا نه ده، دا سړی مقاومت کې شجاع ده. خو که چیرې بزدله اوسېږي هغه نه هېڅکله ډاکټر نشي جوړېدلی. نو ځکه قرآن کریم کې مسلمانانو باندې ډېر زیات تاکید شوی دی، ډېر زیات قرآني آیتونه مسلمانان شجاعت ته هڅوي
او نبی علیه الصلاة والسلام په ډیرو احادیثو کې مسلمانانو نه غوښتي چې تاسو باید د مشکلات په مقابل کې مقاومت وکړئ، تاسو کې باید د شجاعت ماده موجوده اوسیږي. او د خالد رضی الله تعالی عنه په رابطه د نقل قول د ابوبکر رضی الله عنه وی ابوبکر رضی الله عنه ورته وویل چې احرص علی الموت توهب لك الحیاه، ته مرګ وغواړه چې ژوندی پاتې شي، مرګ وغواړه ژوندی پاتې، مرګ نه ډارېږه. خپله مرګ یو د تکلیف ده، مصیبت ده، یو مشکل ده، ستونزه ده مرګ. خو که چیرې سړی وایي چې یاره مرګ را باندې را روان ده او مړ کېږم، نو بزدله شي، د مرګ سره مقاومت ونه کړي، مقابله ونه کړي، دا سړی هېڅکله نشي کامیابېدلی. خو که سړی بزدله نه اوسېږي، شجاع اوسېږي، بس انسان د مرګ لري، د الله تعالی له خوا نه چې راته مقرر مرګ به را رسېږي، خو د مرګ نه ده، د مرګ ته تسلیمېږي نه، د مرګ ته رسېدلو پورې ډېر په اصطلاح په جرأت سره، په مقابلې سره، په مقاومت سره د مرګ مقابله کوي، نو دا سړی به څه کېږي؟ دغه سړی بیا کامیاب اوسېږي. احرص علی الموت، ابوبکر عنه خالد رضی الله عنه ته فرمایي چې ته مرګ باندې حریص اوسه، مرګ وغواړه، د مرګ نه ډارېږه مه، نو توهب لك الحیاه، تا ته به ژوند وبخښل شي، ته به ژوندی پاتې شي. او که د مرګ نه ده، مرګ نه تا نه کلونه لرې ده او اوس نه ورته رېږدې او ډارېږې ترېنه، نو بیا ته څه کوې؟ ژوند نشې کولی. ته مخکې له دې نه چې تا ته مرګ ورسېږي، ته د مړو په جمع کې اوسېږي. نو ځکه قرآن کریم کې الله تعالی ډېر زیات تاکید کړی د مسلمان نه چې هر مسلمان باید شجاع اوسېږي، مسلمان باید تکلیفونه ونه ډار شي. الله تعالی دوه درې آیتونه زه ذکر کوم چې الله تعالی په قرآن کریم کې ذکر کړي او ګرانو محصلینو ته د بیلګې په توګه، نمونې په توګه باندې ذکر کوم. نو په قرآن کریم ډېر زیات آیتونه دي چې شجاعت ته مسلمان هڅوي. دغه یو آیت شریف داسې ده چې نبی الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ای مؤمنانو، څه وخت چې تاسو کفارو سره د جنگ په میدان کې مخامخ شئ، فلا تولوهم الادبار، تاسو مخونه ورته شا ورته ماړوئ، یعنی تیښته مه کوئ. ګورئ، جنگ سره مخامخ کېدل، کفار سره مخامخ کېدل د جنگ په میدان کې دا ډېر سخت حالت ده، دا ډېر لوی مشکل ده چې یو سړی یو ډز باندې سړی ته مړ کېږي. پخوا وختو کې خو تورو جنګونه و، سړي به توره پورته وکړه، بل سړی به یې مړ کړ. همدارنګه په اوسني وختو کې خو دا جنګي تکتیکونه تغیر شوي دي، نوې وسلې پیدا شوي، یو ډز وکړه سړی مړ کېږي، دا ډېر سخت حالت ده. نو دا یو مشکل ده چې مسلمانو سره مخامخ ده. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو څه وکړئ؟ دغسې یو مشکل سره چې مخامخ شوئ چې کافر تا پسې وسله پورته کړې وژنې دي، نه دې پرېږدي په هېڅ صورت باندې، ته مجبور یې چې ته د خپل د ځان د بچېدلو په خاطر باندې، د خپل هویت د بچېدلو په خاطر باندې، خپل دین او د خپل د ناموس د بچېدلو په خاطر باندې ته مجبور یې چې وسلې ته لاس پورته کړې. نو ته څه کوې؟ ته به څه کوې؟ ته څه وخت چې د کفارو سره مخامخ شوې، نو فلا تولوهم الادبار، دوی ته شا ماړوئ او مقابله ورسره وکړئ. هغه چې ته وژني، ته ورسره د مقابله وکړه. ومن یولهم یومئذ دبره، څوک چې په دغه ورځ باندې د کفارو سره د مقابلې نه وتښتي. دلته وایي دغه تېښته که چیرې داسې اوسېږي چې بېرته جنګ میدان ته راځي، د کفارو سره مقابله کوي، یا د جنګ د میدان نه تښتي، بلې ډلې سره یو ځای کېږي د مجاهدینو، بیا د کفارو مقابله کوي. د نه پرته، دغه دوو حالتو نه پرته که چیرې څوک وډار شي او د کفارو سره مقابله ونه کړي، فقط باء بغضب من الله، په حقیقت کې دغه سړي باندې د الله تعالی غضب وشو. دې سړي د الله تعالی غضب ته راتګ وکړ، الله تعالی په دې سړي باندې په غوسه شو. ومأواه جهنم، د دې سړي ځای دوزخ ده، وبئس المصیر، او دا دوزخ ډېر بد ځای ده، د ګرځېدلو ډېر بد ځای ده. دنه دا معلومه شوه چې مسلمان، ګورئ، مسلمان باید دغسې حالت کې چې په یو ډز باندې د هغه ژوند هم ختمیږي، هم باید د مشکل نه، د مشکل ته تسلیم نشي او د مشکل باید مقابله وکړي او د مشکل په مقابل کې باید مقاومت وکړي. علاوه له دې نه نبی علیه الصلاة والسلام په یو حدیث شریف کې فرمایي اجتنبوا السبع الموبقات، تاسې د اووه هلاکوونکو شیانو ځان وساتئ. اووه هلاکوونکي شیان دي سره په دنیا او آخرت کې تباه کوي، هلاکوي. دا اووه شیان چې دي:
قالوا یا رسول الله صحابو ته نه پوښتنه وکړه چې د الله تعالی رسوله دا وهلاکوونکي شیان څه شی دي وما هن دا وهلاکوونکي شیان څه شی دي چې موږ ترېنه ځانونه وساتو. نو نبی علیه الصلاة والسلام دا وهله شیان ذکر کوي چې شرک الله تعالی سره شرک ده او سحر ده وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ناحقه قتل کول دي د انسان وژل دي ناحقه واکل الربا د سود خوړل دي واکل مال الیتیم د یتیم د مال خوړل دي وتولی یوم الزحف او د جنگ په ورځ باندې د کفارو سره د جنگ په میدان کې نو ته په دغه ورځ باندې د جنگ میدان نه تښتي وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات او د پاکو ښځو باندې هغه باندې د زنا تهمت لګول تور لګول باندې او د بدۍ نوم ورته منسوبول. دلته فقط وشان ذکر شو هدف زمونږ پکې استشهاد او استدلال په یوه شي باندې کو چې وتولی یوم الزحف د جنگ په ورځ باندې تخته د جنگ د میدان نه تخته د شي دي دا هلاکونکي شیان دي. دنه دا معلومه شوه د نبی علیه الصلاة والسلام د دې حدیث نه دا قرآني آیت نه چې ما مخکې ګرانو محسنینو ته تلاوت کړی دنه دا معلومه شوه چې مسلمان باید مشکل په مقابل کې مقاومت وکړي د مشکل نه ونه تښتي که چیرې وتښتېده دغه سړی بیا نه دغه سړی بیا خپل هویت له لاسه ورکوي دغه سړی د دنیا او د آخرت کامیابي د دنیا او د آخرت پرمختګ د دنیا او د آخرت سوکالۍ نه بې برخې کېږي. نو ځکه اسلام کې ډېر زیات تاکید ورباندې شوی دی. ما مخکې مثال د هغه محصل په رابطه درکړ چې یو سړی غواړي چې ډاکټر ترې جوړ شي هغه باید مشکلات ختم کړي. یو سړی غواړي چې د هغه عقیده محفوظ اوسیږي د هغه مال محفوظ اوسیږي د هغه عزت محفوظ اوسیږي د هغه خپل ملک اوسیږي خپل ازادي اوسیږي د خپل عقیدې مطابق باندې ټولنه ولري د خپل د عقیدې او د خپل د مذهبي احساساتو مطابق باندې آرام او سوکاله پرمختللې ټولنه ولري باید مقاومت وکړي. که مقاومت یې ونه کړي دا سړی هېڅکله هدف ته نشي رسېدلی. نبي علیه الصلاة والسلام رسول علیه الصلاة والسلام د هغه ژوند که چیرې تاسې وګورئ هغه همیش دپاره شجاع و. تاسې وګورئ نبي علیه الصلاة والسلام دغسې وخت کې پیغمبرۍ باندې مبعوث شو چې نه مال درلوده نه خپل خپلوان درلوده او نه هیڅ دنیوي امکانات نه درلوده. نبی علیه الصلاة والسلام چې دنیا ته الله تعالی راولېږه نبی علیه الصلاة والسلام ورور نه درلوده خور نه درلودله مور نه درلوده پلار نه درلوده. دا ډېر کم وخت کې ټوله مور او پلار وفات شول خور او ورور نه درلوده د اصل نه درلوده. نو نور نږدې خپل دغه څوک دي چې سړي ورباندې ملا تړل شي اوسیږي مور و پلار خور و ورور. نو نبی علیه الصلاة والسلام د دې نه بې برخې و. علاوه له دې نه نبی علیه الصلاة والسلام مال هم نه درلوده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ما من نبی الا وقد رعى الغنم قیل وانت یا رسول الله قال وانا رعیتها بقراریط. هر پیغمبر پسونه سرول. ما نبی علیه السلام نه پوښتنه کوي چې تاسو ما خپله پسونه سرولي دي. نبی علیه السلام مال هم نه درلوده خو وظیفه ورته وسپارله شوه داسې وظیفه ورته وسپارله شوه چې محمد علیه الصلاة والسلام ته دغه دین ټولې دنیا ته ورسوه. که چیرې نبی علیه الصلاة والسلام شجاعت نه درلوده ای الله تعالی زه خو نه مال لرم او نه خپل خپلوان لرم په دنیا کې خو مال او خپل خپلوان او سړي پکارېږي نه سړي لرم او نه مال لرم نو څنګه دا دین خلکو ته ورسوم. نو نبی علیه الصلاة والسلام داسې نه ویلې الله تعالی ورته وظیفه وسپارله او الهي مدد سره او دغه الهي مدد چې نبی علیه الصلاة والسلام سره وعده شوی دا وعده د هر مسلمان سره تر قیامته پورې ده. که چیرې زه د نبی علیه الصلاة والسلام په نقش قدم باندې قدم کېږدم نو تر قیامته پورې کومه الهي وعده چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره شوی ما سره هم کېږي بل مسلمان سره هم شوې ده هماغه الهي نصرت به موږ سره اوسېږي. خلاصه د خبرې دا شوه چې نبی علیه الصلاة والسلام شجاع و شجاع هم د شجاعت برکت و چې دغه دین تر قیامته پورې به انشاءالله ژوندی اوسېږي او نبی علیه الصلاة والسلام د تکلیفونو په مقابل کې بزدله نه شو او خپل شجاعت لاسه ورنکړه مقاومت لاسه ورنکړه ټول تکلیفونه الله تعالی ورته ختم کړه. فقط یو مثال تاسو ته ګرانو محصلینو ته ذکر کوم. یوه شپه د مدینې منورې شپه وه تیاره وه او یو اواز
مرعوب ویریدونکی اواز ویرونکی اواز خپور شو. دا د مدینې منورې خلک وډار شو چې دا د څه شي اواز و. نو اطراف خو په هغه وخت کې مدینه منوره اطراف ابتدایي حالات و د نبي علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته راتګ. نو صحابه کرام واورېده، د مدینې منورې اوسېدونکو واورېده چې یاره دا خو ډېر ویرونکی اواز ده، نو باید دې معلومات وکړو. صحابه کرام ټول راټول شو، خپلو منځو کې بندوبست جوړ کړو، وسلې او اسونه او دا شیان راټول کړه. نو حرکت یې وکړه د اواز، چې د اواز هغه علت معلوم کړو، سبب معلوم کړو چې دا د څه شي اواز و. دوی چې تر هغې پورې پروګرام جوړوو او اسونه یې راټولول، ځوانان یې راټولول او وسلې اخیستلې او حرکت چې وکړو. نو ساحې ته چې نږدې کېږي نبي علیه الصلاة والسلام بیرته همغه د اواز د ځای نه را رسېدلی دی، په داسې حال کې را رسېدلی دی چې نبي علیه الصلاة والسلام په بېزینه اس باندې، نبي علیه الصلاة والسلام چې څه وخت د اواز واورېده، چا سره مشوره نه ده کړې، چا حرکت یې وکړ، بېزینه اس باندې سور شو، لاړه د خپلې وسلې سره ساحه یې وکتله. نو بېرته چې را روانو بیرته دغه د صحابه کرامو دغه ډله سره مخامخ شو. نو نبي علیه السلام ورته وویل چې لم تراعوا لم تراعوا، ویرېږئ مه، زه لاړم د دې اواز هغه منشه ما معلومه کړه چې دا اواز د څه شي و، هغه علت یې ما معلوم کړه. نو د نه دا معلومه شوه. ګورئ صحابه کرام ټول راټولېږي، خپلو منځو کې مشوره کوي چې اوس دغه اواز موږ واورېده، د اواز ځای ته باید موږ تاسو لاړ شو، ځوانان باید راټول کړو، وسلې باید راټولې کړو. نبي علیه الصلاة والسلام داسې ونه کړه، فورا د اواز د اورېدلو سره جوخ دومره یې ونه کړه چې هغه د اس زین په اس باندې کېږدي، فورا خپله وسله واخیستله او په اس باندې کېناسته او حرکت یې وکړو او د اواز ځای ته یې ځان ورسوه او هغه علت یې معلوم کړو او بېرته را روان ول. صحابه کرامو سره مخامخ شو، همدا خبره یې ورته وکړله. دنه دا معلومه شوه چې نبي علیه الصلاة والسلام د شجاعت یو غر ځکه د هغه د دغه شجاعت برکت و چې الله تعالی بشر باندې رحم وکړو او د هغه کوم الهي او هغه ستره سرمایه، ستر نعمت چې هغه الهي وحی و، د هغه د شجاعت په وجه باندې ټول بشر کې خپور شوی دی او د هغه د شجاعت له برکته الحمدلله موږ تاسې د هغه الهي وحی په رڼا کې ژوند تېرو او تر قیامته پورې به انشاءالله دا د الهي وحی په رڼا کې مسلمانان او ټول انسانان ارامه اوسیږي. نو الله تعالی دې وکړي چې د دې د شجاعت د پرابطه د کوم قرآني آیت چې ما تلاوت کړ یا نبوي حدیث ما ولوسته، د دې په اثر باندې زموږ په ګرانو محصلینو کې د شجاعت ماده پیدا شي او علم ته نورم خپل زور ورکړي، علم وګټي او بزدله نشي چې یاره دا علم نشو حاصلولی د طب په برخه کې، د زراعت په برخه کې، د انجینرۍ په برخه کې او په نورو علومو کې چې موږ تاسو ورته ضرورت لرو، انساني ټولنه ورته ضرورت لري او دا فرض کفایي علوم دي. موږ به داسې نه وایو چې زموږ ډاکټر صاحبان نشي کېدلی چې د نورې نړۍ د ډاکټرانو په شکل باندې شي، زموږ انجینر صاحبان نشي کېدلی، زموږ زراعت دانان، زموږ حقوقدانان، زموږ په اصطلاح نور مسلکونه فنون چې دي دا خلک نشي کېدای چې هغوی ته ورسیږي. انشاءالله که چیرې زموږ په ځوانانو کې محصلینو کې د شجاعت ماده پیدا شوه او ځان باندې تکلیف راوړي، دغسې مقاومت وکړي لکه چې الله تعالی موږ تاسو ته په قرآن کریم کې دغسې مقاومت او دغه شجاعت غوښتنه کړې ده، یا نبي علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې زموږ دا غوښتنه کړې. بیا به انشاءالله د دوی د شجاعت له برکته زموږ ټولنه ارامه شي، زموږ وطن به انشاءالله د ژوند په بېلابېلو برخو کې انشاءالله پرمختللی اوسیږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.